السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله چې تاسو ټول به روغ جوړ او ارام اوسئ. زه بیا هم ستاسو ملګری ستاسو دوست لطیف مهربان یم. ګرانو ملګرو، نن تاسو ته زه بعضې یوټیوب چینلونه درښیم، ځکه چې ماته ډېرو ملګرو میسجونه کړي وو چې آیا تاسو له یوټیوب نه پیسې خپله لاسته راوړي دي، آیا دا امکان لري. ولې چې زه بدبختانه وایم که څنګه چې تر اوسه په افغانستان کې خلک په دې باور نه کوي، یعنې چې موږ کولی سو آنلاین پیسې لاسته راوړو یا آنلاین هم پیسې ګټل کېږي او که نه کېږي. نو د دې دپاره چې زه تاسو ته دې پروف وښیم چې ګورئ څنګه خلک یا هم زه پیسې لاسته راوړم. صحیح دی؟ نو شروع کولو نه مخکې دوستانو، اول زه نن په مجموع کې تاسو ته عمومي درښیم چې څومره پیسې خلک لاسته راوړي. صحیح دی؟ نور تاسو هغه د یوټیوب چینل د سیټ اپ کولو یا جوړولو ټول ویډیوګان دي ما په دغه چینل کې شته، لطیف مهربان په نامه چینل کې چې دی. صحیح دی؟ تاسو دې ته ورشئ، نو تاسو خپل ټول هغه طریقې چې دي څنګه تاسو چینل جوړ کړئ څه کوئ ټول ما دې کې ښودلي دي. تاسو هغه کولی شئ ولاړ شئ ویې ګورئ، خو له هر څه نه مخکې تاسو باید زما یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. صحیح دی؟ ولې دې کې ما ډېر ویډیوګانې تاسو ته ښودلي دي، ډېر زیات ویډیوګانې تاسو ټول کولی شئ وګورئ او یو شی ترې نه زده کړئ. صحیح دی؟ او بل دوستانو، له تاسو ټول نه زما یو هیله د هغه دا ده چې تاسو زما پیج فیسبوک کې لطیف مهربان په نامه دی. صحیح دی؟ دا لایک کړئ او ورسره که تاسو انسټاګرام لرئ نو انسټاګرام کې لطفا ما فالو کړئ. انسټاګرام کې زه ډېر ښه شیان شیر کوم، نو یقینا تاسو به ورنه ګټه واخلئ او تاسو به څه ورنه زده کړئ. صحیح دی؟ نو له تاسو هیله کوم چې تاسو انسټاګرام کې ما فالو کړئ، مهربان لطیف په نامه ولیکئ په انسټاګرام کې پیدا کولی شئ. بس دا هم پروفایل پکچر دی، لیټ لایف لیو. صحیح دی؟ ښه، راځو دوستانو تاسو زیات وخت وانه خلم. اول کې ما ورته وویل دوستانو چې فقط دلته تاسو ته هغه چینل یې درښیم چې کوم څومره پیسې لاسته راوړي. نور تاسو که غواړئ طریقې زده کړئ ما چینل ته ولاړ شئ، ما ټوله طریقه تاسو ته ښودلې ده. صحیح دی؟ ښه دوستانو، دلته به د چینل ما سرچ کړی، ګوره تاسو وګورئ په نامه د ټیک سمارټ. صحیح دی؟ دلته یو ویب سایټ دی موږ سره په نامه د سوشل بلیډ ډاټ کام. صحیح شو؟ سوشل بلیډ ډاټ کام څه کوي؟ یوټیوب، ټویچ یو اجتماعي صفحه ده یا سوشل نیټورکینګ سایټ ده، یو انسټاګرام خو پېژنئ، ټویټر هم تاسو بلد دی، ډیلی موشن هم ما تاسو ته خپل ویډیوګانو کې ښودلې، تاسو کولی شئ وګورئ. هم لکه یوټیوب داسې یو سایټ دی تاسو ویډیو اپلوډ کولی شئ او پیسې ورنه ګټلی شئ. نو د ما چینل چک کړئ تاسو، بیا هغه ما ویډیو د باره کې جوړ کړی ده، تاسو کولی شئ هغه زده کړئ او ویې ګورئ. صحیح دی؟ ښه، اوس موږ راځو د یوټیوب چینل باندې. دلته یوټیوب انتخاب دلته څه کوو؟ نوم باید پیسټ کوو، کاپي پیسټ. صحیح شو؟ کاپي پیسټ چې دی وکړه، دا به دوستانو لوی کړو موږ. دلته به یې څه کړئ؟ سرچ به یې کړئ. دوستانو وګورئ تاسو ویډیو سرچ شوله، اوس وګورئ تاسو ته زه یې دې آیت در وښیم. صحیح دی؟ ګورئ دا یې په دغه سوشل بلیډ ویبسایټ کې دا یې ګریډ دی، بي مثبت ټوټل ګریډ. دومره د سبسکرایبر یعنې څوک چې د یوټیوب چینل کې سبسکرایب شوي دغومره رینک دی په دې ویبسایټ کې، دومره ویډیو ویو رینک دی، دومره سوشل بلیډ رینک دی. صحیح دی؟ دا یې نور دا یې نور. ګورئ دلته مهم شی موږ تاسو چې ګورئ تاسو ګورئ لاندې راته ولیکم اسټیمیټډ منتلي ارنینګز چې له $3,300 نه شروع دی تر $52,300. صحیح شو؟ ګورئ 52,000.3 یعنې $300. صحیح شو؟ دا ګورئ منتلي دی، منتلي. اوس که تاسو چېرته د دې واقعا که تاسو له ما نه پوښتنه وکړئ، خیر دی دا سوشل بلیډ لږ ځله زیات ښیږي، په ما نور دقیق دی. که تاسو دې چینل ته ورشئ دقیقونه دې وکړئ، دا چینل حتما تر $1,000 پورې د میاشتې عاید لري. او دلته تاسو وګورئ دا بل مهم شی اسټیمیټډ ایرلی ارنینګ یعنې کلانه یو ساعت کې څومره دا ګټي. ګورئ تاسو وګورئ د $9,000 نه شروع تر $6,27,500. صحیح شو؟ دومره ډالره دا ګټي. ښه راځو بل چینل ته. دا هلک څومره چې زه پوهېږم فکر کوم چې امریکایي دی دا هلک. ښه، او دا بل راځئ سندیپ مهیشواري. صحیح شو؟ دا سندیپ مهیشواري چې دی دا هندی دی دا هلکی، دا ډېر ښه ویډیوګانې ډکوي، دا سوشل
موضوعات باندې ویډیوګانې ډکوي نو دی ډېر یو لایق هلکی دی که دې چینل ته وخت پیدا کړه همیشه یې دې چینل وګورئ که چیرې په هندي ژبه باندې پوهېږي نو دا ډېر ښه ویډیوګانې ډکوي که دا به هم سرچ کړو دغه چینل دی وګورئ تاسو سره ګورئ دا یې رینکینګ په څه کې بي پلس کې دی ګریډ کې صحیح شو بي مثبت دی ګوره منتلي ارننګز یې وګورئ تاسو له شپږ اعشاریه یو شپږ اعشاریه سل ډالرو نه میاشتنی شروع دی تر 15,000 ډالرو پورې او دلته وګورئ کلنی 9,000 ډالرو نه نیولی تر 991,000 ډالرو پورې یعنې تاسو وګورئ ډېر زیات پیسې دي ډېر زیات پیسې دي دا که تاسو فکر وکړئ یعنې زه څه وایم که تاسو چیرې کوشش وکړئ خیر دومره خو به لاسته نشئ راوړی اما تاسو په دې مطمئن اوسئ که تاسو چیرې 4 الی 6 میاشتې زحمت وباسئ یعنې زه مطمئن یم تاسو د میاشتې 2,000 ډالر راسته راوړی شئ په همدغه افغانستان کې کې به ناست یې کار به کوئ یوټیوب ته د میاشتې په 2,000 ډالره به ورکوئ تاسو ګټئ خو ویډیو هم باید داسې ویډیو نه وي نه که ولاړ شئ د باندې نه فقط یو ویډیو ډکوئ اپلوډ یې کړئ نه ویډیو وي چې یو شی پکې تاسو تشریح کوئ خلکو ته یعنې خلکو ته داسې وي چې خلک یې لیدل وغواړي یعنې په هغه لیدلو باندې وارځي صحیح دی داسې ویډیو باید وي او داسې نه چې تاسو ولاړ شئ بسم الله الله اکبر یو ویډیو پیدا کړئ د بل چا بیا هغه واخلئ کاپي پیسټ یې کوئ ولا بیا کاپي یوټیوب په 2 سټرایکه درکوي بیخي چینل دې ټرمینیټ کېږي چینل دې بندېږي درته صحیح دی هغسې به نه کوئ څه هم شی به خپل کانټنټ به خپل جوړوئ هر څه به خپل جوړوئ راځئ به او بیا به یې اپلوډ کوئ ښه راځو د دریم چینل ته دا یو هندی هلکی دی دا په نامه د موم بایکر نیکل دی دا د موټر سایکل دغه ټکنالوژي مربوط کوم شیان چې دي په هغې کې دی خبرې کوي ډرون شو کامرا شو دغه شیانو باره کې دی خبرې کوي صحیح دی چکر هم چې کله دی دوبۍ ته هغه هم شیر کوي هر شی شیر کوي په یعنې اوس یې ځان دومره مشهوره کړی چې هر شی اپلوډ کوي ګورئ هغه ویډیو یې څه کوي ویو هغه ګورئ که تاسو یې یو ویډیو وښیم وګورئ تاسو زه چې کله اوس دا ویډیو ډکوم 12 بجې دی دلته صحیح دی ګوره دا یې 2 ساعته مخکې ویډیو اپلوډ کړی وګورئ تاسو 202 کې یعنې 2,12,000 ځله دا کتل شوی دی صحیح دی دومره دا ویور لري هلک ګوره دا یو ډېر مخکې وګوره دومره 4,03,000 ځله دا کتل شوی دا ویډیو یې پرون اپلوډ کړی دی یعنې دا خلک جدي دي کوشش کړی دی ماته داسې نه و چې په اول کې دوی فرض کړه چینل جوړ کړی و اول نه دومره زیات دوی مشهوره شوي دي صحیح ګورئ بایکر نیکل وګورئ دا یې چینل دا نوشه ګوره میاشتنی عاید یې وګوره د 15,000 نه تر 9,000 ډالره صحیح شو 9,400 ډالره پورې څه دی او کلنی یې وګورئ تاسو د 9,50,500 نه شروع تر 9,52,500 صحیح شو دومره یې د هلک عاید دی ښه لکه دوستانو ماته ډېر ما بیا هم تاسو ویل چې ماته ډېر ملګري یا انډیوالان مسج کوي چې آیا دا امکان لري که نه لري صحیح دی ګوره ما تاسو ټول بای پروف در وښودل صحیح دی دا بای پروف ما درته در وښودل چې دومره عاید لري دومره دوی څه کوي ما یعنې په خپله څو ځله مخکې ما په ویډیوګانو کې ما ویلي چې ما تقریبا 3 تر 4,000 ډالرو پورې ما خپله لاسته راوړی او دا فعلا زه نسبت د لږ مصروفیاتو چې دفتر کې مصروف یم نشم کولی ډېر ویډیوګانې اپلوډ کړم یعنې فعلا زه د میاشتې د 40 ډالرو نه شروع تر 1,500 ډالرو پورې دا فعلا زه عاید لرم یو بل پوښتنه چې ما نه ډېر ملګري کوي د دې باره کې دی چې آیا موږ په افغانستان کې پیسې لاسته راوړی شو که نه شو راوړی ګرانو دوستانو ما تاسو ته څو ځلې مخکې مو ویلي چې په افغانستان کې بدبختانه چې موږ دولت دې ته کار نه کوي فعلا پورې موږ نه شو لاسته راوړی ولې ما ته ډېر ملګري میسج کوي چې موږ چې کړي دي وایر ټرانسفر د لارې نه ما خپله وایر ټرانسفر 800 ډالره ما کړي وو زه الفلا بانک ته هم تللی یم ای آی بي بانک ته هم تللی یم دوی پیسې ریسیو کوي صحیح شو پیسې دوی بانک ته راځي اما دوی په اکاونټو کې درته نه ډیپوزټ کوي لکه تا کوم اکاونټ چې دی په ای آی بي بانک یا په الفلا بانک کې دی هغه ته یې نه ټرانسفر کوي دوی وایي چې موږ سره هغه اتا د پیسو هغه جواز یا کوم کار چې هغه سره کړی هغه شرکت سره هغه جواز تاسو نه لرئ د دې لپاره که کله موږ وایي افغانستان بانک ته راپور ورکوو هغوی موږ نه تاسو جواز غواړي نو بدبختانه چې دلته نه کېږي زه په خپله څو دفعې د افغانستان بانک ته هم تللی یم اما هغوی هم خبره داسې نه اوري خلاصه مشکل نه حلوي صحیح دی
نو که تاسو په پاکستان کې البته که تاسو ګوره لرې نه پاکستان کې چې کوم دوست موست لرئ پاکستان کې ډېر اسانه دی د ایډسنس پیسې لاسته راوړل یا د یوټیوب پیسې صحیح شو ایډسنس خو تاسو پیژنئ ما ورته ویلي چې ما په خپلو ویډیوګانو کې تشریح کړي چې ایډسنس یوټیوب اکاونټ سره لینک کیږي بیا یې تا د یوټیوب اکاونټ پیسې ټول ځي ایډسنس ته په هغه هم خیر د دې ویډیو درته مفصلا ویډیو درته ډکومه بیا تاسو کولی شئ چې خپل پیسې له ایډسنس سره لاسته راوړئ صحیح دی نو پاکستان کې ایډسنس اکاونټ فعالیږي پیسې د ویسټرن یونین د لارې نه چې اسان ترینه لاره ده د ایډسنس د پیسو یا د یوټیوب د پیسو لاسته راوړلو لپاره هغه سره لینک کې صحیح دی هغه سره چې لینک بیا کولی شئ تاسو خپل هغه پیسې لاسته راوړئ صحیح دی نو که پاکستان کې حتما تاسو ملګري لرئ که پاکستان کې نه لرئ که چیرې امریکا فرانسه کاناډا دوبۍ سعودي عربستان هر چیرې تاسو لرئ هر چیرې پیسې لاسته راوړی شئ وایر ټرانسفر د لارې نه کېږي په خارج کې ډېر په اسانه او که پاکستان کې لرئ پاکستان کې د ویسټرن یونین د لارې نه کېږي صحیح دی خو انشاءالله زه واده در سره کوم انشاءالله چې زه پخپله په دې پسې ګرځم د افغانستان بانک کې انشاءالله زه کوشش کوم چې دغه مشکل حل شي خو تاسو پوهیږئ چې دلته لږ دا مشکل حلېدل زیات وخت غواړي صحیح دی که نه زه تقریبا یو کال کېږي چې دې کار پسې ځم ما هلته ریزه هم کړې ده ورته نو انشاءالله بیا هم زه ما ورته وویله چې زه انشاءالله تاسو ته یوه لاره پیدا کوم چې تاسو آنلاین پیسې لاسته راوړئ ولې زه پوهیږم چې واقعا موږ په دې جامعه کې ډېر ځوانان بیکار دي صحیح دی انشاءالله ما سره تاسو فکر شته دې لپاره ما تاسو ته دغه خدمات هم شروع کړی صحیح دی نو له تاسو ټول نه دا هیله کوم چې تاسو کوشش وکړئ ځان ورسوئ یو ځای ته صحیح دی ځان ورسوئ آنلاین کار وکړئ بیا ما ګوره دوستانو څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې یوازې یوټیوب نه دی صحیح دی تاسو هېڅکله په یوټیوب باندې نه بسیا مه کوئ تاسو فقط ګوره فقط ګوګل ته راشئ داسې ولیکئ آنلاین ارنینګز سایټس دومره ولیکئ په زرهاو سایټونه تاسو ته راځي په سلهاو سایټونه تاسو ته راځي صحیح شو ګوره علي بابا ډاټ کام دې سره تاسو افیلیټ کیدای شئ امازون سره افیلیټ کیدای شئ ای بی سره افیلیټ کیدای شئ هغه ویب سایټونه دي چې یعنی تاسو ورسره افیلیټ شئ بیا تاسو ته کمیشن درکوي څه شی تاسو خرڅوئ صحیح شو نور په سلهاو ویب سایټونه دي ګورئ زه تاسو ته چې مشخص څو ویب سایټونه نوم واخلم یوټیوب اوس تاسو آیا پوهیږئ چې له فیسبوک پیج سره پیسې لاسته تاسو راوړی شئ فیسبوک پیج سره تاسو مانیټایزیشن کولی شئ تاسو پیسې لاسته راوړی شئ تاسو کوشش وکړئ حتما یو شی لاسته درځي صحیح دی فیسبوک پیجو کې مو کېږي ولې فیسبوک مو شروع کړی دي اوس ګوره ډیلی موشن شو فیسبوک شو یوټیوب شو ایډ فلاش شو خو ډېر زیات ویب سایټونه دي ساوند ټراک شو یعنی درته وایم که زه نومونه ورته واخلم ډېر زیات چې دا فایبر که ده سره تاسو کوم ګرافیک ډیزاینینګ کې ویب ډیزاینینګ کې پروګرامینګ کې مارکیټینګ کې سیلز کې څه کې پوهیږئ په دغه فایبر سره تاسو ولاړ شئ کولی شئ کار کولی شئ اوډسک سره ولاړ شئ کار وکړئ هلته یې کولی شئ بل یو ویب سایټ دی نوم یې رانه یاد شو بخښنه غواړم خو خلاصه ډېر زیات ویب سایټونه دي تاسو کولی شئ هلته ولاړ شئ نو تاسو کولی شئ انفولینکس دی هغه ځای نه تاسو عرض اخیستی شئ میډیا ډاټ نیټ دی هغه ځای نه تاسو عرض اخیستی شئ صحیح شو ډېر زیات ویب سایټونه دي نو دوستانو په امید دی چې تاسو ټول انشاءالله کامیاب او ځانونه یو ځای ته ورسوئ نو له تاسو نه بیا هم زما د آخرنۍ هیله دا ده چې ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو د ما د نوي او تازه ویډیوګانو نه همیشه سوی باخبر وئ صحیح دی نو انشاءالله دوستانو بیا هم زه تاسو خدمت کې یم تاسو ملګری لطیف مهربان نو تاسو اوس په خدای سپارم انشاءالله زه به را روان ویډیوګانې نور هم تاسو ته ډکوم ښه به درته غواړم د خدای په امان